أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما شایسته ګرانو خویندو څنګه یاست؟ الحمدلله. امید کوم چې زما شایسته ګرانو خویندو، زما اهل القرآن خویندو، تاسو ټول جوړ او روغ یاست، د صحت او عافیت سره یاست، د بهترین ایمان سره یاست. الله دې وکړي چې تاسو هفته هم په خیر تیر شوي، د ښه عمل کوشش سره سبقونه چې انشاءالله زده کوي، الله دې ستاسو کوششونه قبول کړي. هر څونه وخت په دا سبق کې تیروي، تاسو الله پاک دې ټول ستاسو په نامه اعمال کې محفوظ وساتي. الله سبحانه تعالی دې هر دې کار په عبادت کې شامل کړي. الله سبحانه تعالی دې ستاسو کوشش قبول کړي او اخلاص درکړي. الله سبحانه تعالی دې او موږ ټول ته توفیق راکړي چې موږ په کائنات په نشانیان باندې غور او فکر وکړو، په دا آیتو باندې عمل کول کوشش وکړو او الله سبحانه تعالی هر حکم باندې عمل کول کوشش وکړو. هغه کارونه څخه خپل ځان ساتو چې الله سبحانه تعالی ناراض کیږي، هغه ټول کارونه وکړو چې الله سبحانه تعالی راضي کیږي. الله سبحانه تعالی دې زموږ تعلق د قرآن سره مضبوط کړي، موږ په ښه عمل کوشش راکړي. الله سبحانه تعالی دې موږ ټول ته توفیق راکړي چې موږ عاجز بندگان جوړ شو، په د الله آیاتو باندې تکبر ونه کړو، خپل ژوند کې په خوشحالي کې په خدای نه خاصه غم یې په ټول هر وخت د الله سبحانه تعالی هر حکم په یاد وساتو، هر سنت په ژوند کې آباد کو، هر سنت طریقه خپل ژوند کې شامل کو، هر بدعات ځان وساتو، هر شرک څخه وساتو. یا الهي موږ ټول زموږ هر کوشش چې موږ کوو الله دې قبول کړي. ګرانو خواندو امید کوم چې تاسو ټول تیار ناست یا ښه شوق سره د اخلاصي نیت سره او دا نیت سره چې الله سبحانه تعالی په هر امر باندې عمل وکړو، د آیتو سره ځان د لپاره سبق واخلو، د قرآن په کیسو کې عبرت واخلو، د الله سبحانه تعالی ناراض ځان وساتو او الله سبحانه تعالی راضي کو. الله سبحانه تعالی زموږ ټول کوشش او ښه نیت زموږ ټول څخه قبول کړي. آمین یا رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي زدنا علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. دا حدیث په سنن النسائی کی دی، حضرت ابو هريره رضی الله عنه سے روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، پنځه شان څخه د الله سبحانه تعالی پناه وغواړي، د دوزخ د عذاب څخه، د قبر د عذاب څخه، د ژوند او د مرګ ازمایښت څخه او د فتنه دجال مصیبت څخه. الله اکبر. ګرانو خواندو باید موږ دا پنځه شان چې په دا حدیث کې راغلي دي موږ باید ګرد عمر د الله سبحانه تعالی پناه وغواړو. الله سبحانه تعالی موږ ټول ته د دوزخ د عذاب څخه وساتي، د قبر د عذاب څخه موږ ټول وساتي، د دجال د فتنه څخه موږ ټول وساتي، د ژوند او د مرګ هر قسم ازمایښت څخه موږ ټول وساتي، زموږ اولادونه وساتي، زموږ روان نسلونه وساتي. آمین یا رب العالمین. یا رب العزت، یا رحمان، یا رحیم، ای رحیم رب، ای مهربان رب، ای د آسمانو او د ځمکې مالک او د هر شي خالق، ای رب ټول قوت او طاقت ستا دی، ته په هر شي باندې قدرت لري، هر شي اوري، هر شي ویني، په هر شي باندې خبر یې، ته د زړه مالک یې، ته غفور رحیم رب یې. یا رب العزت، یا الهي موږ ګناهکار یو، خطا کار یو، موږ تاسو بخښنه وغواړو. یا الهي موږ ته ډېر ګناهونه شوي دي، موږ ټول توبه قبول کړي. یا الهي موږ توبه وکړو، بیا هم د شیطان پسې روان سو، غای خپل خواهشات دي. یا الهي غای د دنیا په خاطر ګناه کوو.
یا الهی موږ ټول وبخښې یا الهي هر قسم چې ګناه چې موږ په تېر ژوند کې کړي ټول زموږ نامه اعمال څخه پاک کړي په هغه پر ځای نیکۍ نوشته کړي یا الهي ته اپراته وکړي زموږ ګناهونه معاف کړي ته غفور رحیم رب یې یا الهي موږ ستاسو امید لرو ستا د رحمت محتاج یو یا الهي ستا رحمت موږ ټول وغواړو یا الهي هر خور چې اوس لاس پورته کړی د ټول وبخښې د ټولو ګناه نامه اعمال څخه پاک کړي او هغه پر ځای نیکۍ نوشته کړي یا الله سبحانه وتعالی زموږ دپاره نیکي کول آسان کړي موږ ټولو ته توفیق راکړي چې خپل ځان د ګناه کول څخه وساتو په نیک کارو ځان مخته کړو یا الهي زموږ کوچنۍ نیکي په غټ کې حساب کړي زموږ د نیکي حفاظت وکړي زموږ نیکي د ریاکاري او د منافقت څخه وساتي یا الله سبحانه وتعالی موږ ته توفیق راکړي چې ګناه څخه ځان وساتو او یو بل ته نصیحت وکړو چې هغه هم ګناه ونه کړي یا غفور رحیم رب موږ ټول څه بهترین مثال جوړ کړي زموږ اولادو دپاره بهترین مثالونه جوړ شو یا الله سبحانه وتعالی موږ ټول هر کوچني او غټ ګناه څخه وساتي په هر حال کې کو خوشحالي یې که خدای نه خاصه غم یې ستا فرمابرداري وکړو ستا د هر فیصلې سره راضي شو یا الله سبحانه وتعالی زموږ اخلاق زموږ اعمال زموږ عبادات ټول ښایسته کړي هغسې عمل وکړو چې ته راضي کېږي هغه کارونه پرېږدو چې ته ناراضي کېږي یا الله سبحانه وتعالی موږ ټولو کې عاجزي پیدا کړي ستا د هر نعمت قدر وکړو شکر ادا کړو تکبر څخه ځان وساتو یا الهي موږ هغه نعمت راکړي چې موږ ستاسو نږدې کړي هغه نعمت موږ ته رانه کړي چې هغه ستاسو لرې کړي یا الهي موږ مور او پلار دپاره موږ ټوله صدقه جاریه جوړ کړي قرآن شوق سره زده کړو په هر آیت باندې عمل وکړو ډېر کوشش وکړو چې د قرآن علم اکثر لاره خپل دوستان قریبان ته مور وشو یا الهي موږ ته توفیق راکړي چې خپل دین په خاطر وخت پیسې خواهشات خوب هر شي قربان کړو یا الله سبحانه وتعالی د زړه اخلاص صدقه خیرات کولو موږ ته توفیق راکړي هر څونه صدقه او خیرات وکړو هغه ته قبول کړي موږ په نامه اعمال کې وساتي موږ ته توفیق راکړي چې هر وخت مرګ په یاد وساتو د آخرت کور دپاره کوشش وکړو د جنت شوق په زړه کې پیدا سي د نیکیان کولو شوق په زړه کې پیدا سي یا الله سبحانه وتعالی موږ ټول د دوزخ د اور څخه وساتي د دوزخ د عذاب څخه وساتي هر قسم عذاب څخه وساتي او موږ ټول ته جنت الفردوس نصیب کړي د جنت وارث جوړ کړي د جنت شایسته کالی موږ ټول ته نصیب کړي د جنت ډوډۍ او میوې را نصیب کړي د جنت نعمتونو موږ ټول نصیب سي یا الهي زموږ مور پلار خاوند اولادونه ټول فامیل دوستان قریبان استادان په جنت الفردوس کې یو ځای کړي یا الله سبحانه وتعالی د ستا رحمت محتاج یو ستا بخشش ته امید لرو ستا د فضل محتاج یو ستاسو مدد غواړو یا الهي موږ ټول وبخښې زموږ ټولو فامیل وبخښې یا الهي هر کور چې اوس لاس پورته کړی ده د ټول هر جایز دعا قبول کړي ټول وبخښې زموږ استادان وبخښې یا الهي ټول رحمه خواندې وبخښې یا الهي موږ ډېر ګناهکار یو خطاکار یو ستا فقیران یو ستا مدد غواړو یا الهي موږ ټولو ته هدایت راکړي په صراط مستقیم باندې ټینګ کړي د جنت لار زموږ دپاره اسانه کړي یا الهي موږ ته توفیق راکړي چې ګناه څخه نفرت وکړو د نیکیان څخه محبت وکړو اخلاص په هر عمل کې پیدا کړو ریاکاري څخه موږ ټول وساتي تکبر کولو څخه وساتي عاجز بندگان جوړ سو موږ ته توفیق راکړي چې د هر چا زړه خوشحاله کړو د هر چا زړه ازار نه کړو د مور او پلار خدمت وکړو د خوښ او د خسر خدمت وکړو د خاوند حق ادا کړو ستا د ټولو بندگان حق ادا کړو یا الله سبحانه وتعالی زموږ هم هر نیک عمل قبول کړي زموږ کوچني او غټ کوشش دواړې قبول کړي زموږ کوششونه د دین په لار ضایع نه سي زموږ په وخت کې په صحت کې په رزق کې په علم کې برکتونه کښېږدي موږ ته هدایت راکړي چې هر نعمت موږ ته الله سبحانه وتعالی راکړي دی موږ ضایع نه کړو شکر وکړو ستا پر لار د زړه اخلاص سره خرڅ کړو یا الهي موږ ټولو ته حلال رزق نصیب کړي هر حرام شي چې موږ ټول وساتي موږ ټول په مؤمنان کې شامل کې په متقیان کې شامل کې په سابقون اولون کې شامل کې د صبغت الله نصیب کې موږ ته هغه دوستان راکړي چې پر تا ګران یې موږ په هغه خوشبختان کې شامل کې چې هغه ستا دیدار نصیب کیږي یا الهي پر هر حال کې ستا شکر وکړو
زموږ په ژوند کې هر شي کې برکتونه کښیږ دي. موږ ته هم توفیق راکړي چې موږ قرآن خپل ژوند کې ټینګ کړو، تلاوت وکړو، معنی زده کړو، په هر آیت باندې عمل کول کوشش وکړو. زموږ مور پلار ته د قیامت په ورځ د نور تاج نصیب سي، او زموږ اولادو ته هم توفیق ورکړي چې دوی هم قرآن په خپل ژوند کې ټینګ کړي، او موږ ته هم اجرونه نصیب سي. هر کوچنی غټ ګناه زموږ ټول محفوظ وساتي، موږ ټول هر ګناه معاف کړي، که کوچنی ګناه یې، که غټ یې، که په قصد کړي یا په ناپاهمۍ کې راسوي، که په جهالت مو کړي یا د علم سره مو کړي، ټول معاف کړي. یا الهي موږ ټول صالحین جوړ کې د نیک خلکو سات را نصیب کې، نیک عمل کول شوق په زړه کې پیدا سي، موږ ټول بهترین مثالونه جوړ سي. یا الهي موږ ته د ابراهیم علیه السلام پر رقم یقین او توکل راکړي، موږ ته توفیق راکړي چې موږ په خپل ځان کې د متقیان صفات پیدا کړو، موږ ته د ابراهیم علیه السلام پر رقم حکمت راکړي، زموږ ظاهر او باطن د درواغ څخه وساتي، زموږ په سوچ کې هم خیر واچي، زموږ د اولادو سره د دین کارونه واخلي، زموږ سره د دین د کارو کوششونه قبول کړي، او موږ ټول د ستا د دین په حدود کې وساتي. د قرآن په آیتو باندې غور او فکر وکړو، عمل وکړو، نور ته وشو، قرآن څخه خیر واخلو، د قرآن او د سنت طریقه په ژوند کې شامل کړو، موږ ټول بدعات او شرک کولو څخه وساتي، منافقت او تکبر څخه وساتي، درواغ او غیبت څخه وساتي، اسراف او بخیلي څخه وساتي. یا الهي موږ ټول ته هدایت راکړي چې صلح مې وکړو، ستا حق ادا کړو، ستا د کلام حق ادا کړو، ستا د بندگان حق ادا کړو، د خاوند حق ادا کړو، د مور پلار حق ادا کړو، د همسایگان حق ادا کړو. موږ ته توفیق راکړي چې خپل فکر وکړو، د اولادو فکر وکړو، خپل فامیل فکر وکړو، خپل دوستان قریبان فکر وکړو، خپل عمل فکر وکړو، د آخرت فکر وکړو. زموږ ایمان را ډېر کړي، زموږ تقوا را ډېر کړي، موږ ټول مؤمنه محسنه جوړ کړي، فلاح نصیب کړي، موږ ټول ته حق را ښکاره کړي، هر شي چې نه حق دی هغه زموږ ژوند ته ایسته کړي. یا الهي ستا او ستا د رسول صلی الله علیه وسلم محبت په زړه کې چیز دی، د قرآن محبت په زړه کې رواچېدی، نیکیان کولو شوق په زړه کې رواچېدی، د دنیا محبت زړه سے ایسته کړي، د آخرت فکر په زړه کې رواچېدی، د جنت شوق په زړه کې پیدا کړي. زموږ نامه عمل پر راسته لاس کې راکړي، د پل صراط لار زموږ لپاره آسان کړي، د دوزخ د اور څخه موږ ټول وساتي، ستا دیدار نصیب کړي، د هر سایه مو نصیب کړي، د حوض کوثر اوبه را نصیب کړي. یا الهي موږ ته توفیق راکړي چې موږ ټول د حق خبرې وکړو، زموږ هدایت اولادو ته هدایت ورکړي. یا الهي دې ته دې متقیان امام جوړ کړي، زموږ لپاره صدقه جاریه جوړ کړي، د دین بهترین خدمت دې څخه واخلي، دې ته د دنیا او د آخرت کامیابي ورکړي. یا الهي زموږ مور پلار وبخښي، زموږ اولادونه وبخښي، زموږ نکاحګان ناګانې وبخښي، زموږ ورونه خویندې وبخښي، زموږ ټول فامیل وبخښي، زموږ استادان وبخښي. یا الهي هر څوک چې وفات شوي دي هغه ټول وبخښي، جنت الفردوس نصیب کړي. یا الهي هر کور چې هر مشکل لري هغو دپاره اسانیان پیدا کړي، د مشکل څخه خلاص کړي، چورته فکرونه لرې کړي. یا الهي زموږ استادانو هر څوک چې په دا ادارې کې کومک کوي ټول په وخت کې په صحت کې برکتونه کښیږ دي، او دې ته په هر ثانیه چې دې په دا سبق کې تیري، یا الهي دې ته بهترین اجر ورکړي، دې صدا عمل قبول کړي، اخلاص او استقامت ورکړي. یا الهي ټول الرحمن شاګردان، که جی پی ایل سي، که استادان یې، که ایڈمنس یې، که کالینګ ټیم یې، که ټیسټ ټیم یې، هر جی پی ایل سي، هر څوک چې د سپروایزر یې، هر څوک چې هر قسم کوشش کوي، خدمت کوي، یا الهي د ټولو خدمتونه قبول کړي، ټولو ته استقامت ورکړي، اخلاص ورکړي، او ټول نوي شاګردان چې شامل شوي دي هغو دپاره هم آسان کړي، دې ته هم استقامت ورکړي. یا الهي ټول مریضان ته شفای کامله ورکړي، صحت ورکړي، شفای عابي ورکړي، صحت او عافیت ورکړي، د دې تکلیفونه آسان کړي، د دې ناجوړي په ذریعه ټولو ګناه معاف کړي، درجات بلند کړي، په دوا کې او په ډاکټر په لاس کې شفا کښیږدي. یا الهي زموږ ټول دعاوې زموږ ټول په حق کې قبول کړي، او ټول امت مسلمه په حق کې قبول کړي. آمین یا رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاك الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن ان شاء الله مونږ د سورة البقره آیتونه وایو او زمون آیتونه دي د آیه نمبر 158 نو اخلا د آیه نمبر 164 پوری، یعنی د یو سل او اتو 50 آیت نو اخلا د یو سل او سلو شپیتو آیت پوری. اوله به مونږ د دې آیتونو لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا بشك الصفا والمروة أو مروة من شعائر
د نخونه دی الله د الله تعالی فمن پس چې څوک حج حج کړي البیت د الله د کور یعنی د بیت الله او یا اعتمر عمره کړي فلا ننشت جناح سګنا علیه په هغه باندې ان چې یطوف هغه طواف کړي بهما د دې دواړو ومن او چې څوک تطوع د خوشحالۍ سره وکړي خیرا سنیکی فإن نو بشکا الله تعالی شاکر قدردان دی علیم خپوه دی ان بشکا الذین ها خلق سوک چی یکتمونا پټوی ما ها سوچی انزلنا نازل کړل من البینات د ښکارا نخونه والهدى او د هدایتنا من بعدی پس لدینا ما سوچی بیناه واضح کړل مونږ هغه للناسی د خلکو د پاره فل کتابی په کتاب کې اولئک هم دا خلق دي چې یلعنهم لعنت کوي پاغوی باندې الله تعالی ویلعنهم او لعنت کوي پاغوی باندې اللاعنون لعنت کول والا الا سوای الذین دها خلقنا چاچی تابو توبه وکړه واصلحوا او اصلاح وکړه وبینوا او واضح کړو په بریکټ کې ولیکای حق فاولئک نو هم دا هغه خلق دي اتوبو زب مهربان شم علیهم په هغوی باندې وانا او زو التواب ډیر توبه قبل ول والیم الرحیم ډیر رحم کول والیم ان بشکا الذین ها خلق چاچی کفرو کفر وکړو وماتوا او هغوی مړشول وهم په دې حال کې چې هغوی کفارون کافران وو اولئک هم دا خلق دی علیهم پاغی باندې لعنت الله د الله تعالی والملائکتی او د فرشتو والناس او د خلقو اجمعین طولو خالدین همیشه اوسیدو ولدی فیها په هغی کې لا یخفف نب کمیگی عنهم د هغینا العذاب عذاب ولا او نبا هم هغی ينظرون هغوی لا مهلت ورکړی کیږي و الهکم او اله ساسو اله دی واحد یو لا نشتا اله سوک اله په بریکټ کې لیکای برحق الا مگر هو هم هغه دی چې الرحمن ډیر مهربان دی الرحیم بار بار رحم کول والده ان بشکا فی خلقی په پیدا کولو کې السماواتی د آسمانونو والارضی او د ځمکې واختلافی او په اختلاف کې اللیلی د شپې والنهاری او د ورځې والفلکی او په کشتیانو کې التی هغه چې تجری رواني وي فی البحر په سمندر کې بما سره د هغې چې ینفع نفع یعنی فایده ورکوي الناس خلقلا وما او سوچی انزل نازل کړی دی الله تعالی من السماء د اسمان من ماء د اوبونه فاحیا بیا هغه ژوندی کړه به سره د هغې الارض ځمکه بعد پس موتها د هغې د مرګ نه وبث او هغه خور کړل فيها پاغي کې من كل دابتين د هر قسم جاندار مخلوقنا وتصریفی او په ګرځولو کې الرياحي د هواګانو والسحابي او وریازو المسخري چې په قابو کې دی بین په منځ کې السماء د آسمان والارض او ځمکې لآیات یقینا نښې دي لقوم د پاره د هغه قوم یعقلون چې عقل لري الحمدلله د دې ځای پوری زموږ نننۍ ترجمه ده او اوس به موږ د دې آیتونو تفسیر کوو د آیه نمبر 158 نو اخلا د آیه نمبر 164 پوری ان الصفا والمروه من شعائر الله بشک صفا و مروه
د الله په نښو کې دي. صفا او مروه ته دومره اهمیت ولې میلاو شو؟ د دې نه خو غټې د غرونو سلسلې دي. د دې نه لوی خو کیټو او ماونټ ایورسټ دي. که د غرونو څوکې یعنی اوچتوالی یا دنګوالی څوک کتل غواړي نو هغوی دې بیا کیټو ګوري. په صفا مروه کې څه داسې خبره ده؟ د هغې اهمیت په دې وجه دی چې بی بی هاجره دلته منډه وهلې وه. بی بی هاجره د صبر یو مثال دی. هغه خاوند پرېښوده، نه د هغې سره کور و نه خوراک څښاک، صرف د کجورو یو تیلی ورله ورکړه او لږې شان اوبه. دلته نه مرغۍ وي او نه نور څه ځناور، نه کور نه بازار نه ښار، هیڅ نشته، صرف بیابان دی، صحرا ده. خاوند ترېنه هم لاړو. سوچ کوئ چې کله موږ په سفر چرته ځو نو موږ وایو چې سفر مشکل دی، واړو د ځان سره نشو بوتلی. موږ به د وړو سره څه کوو؟ او د هغې سره د غیږې ماشوم هم دی. یو د خپل ځان خیال ساتل دي او بل ورته د ماشوم هم. نو هغه غریبه څومره په مشکله کې وه. خو وګورئ چې د هغې څومره صبر دی. نه د خاوند پتلو باندې چغې چغاري وهي او نه هلته شور پکړ کوي. چې کله د چا بیبي جاړي نو خلک زر بل ته وایي چې وګوره چې په دو څه چل دی. او چې کله د بنده خپل بچی جاړي او هغه هم د لوږې او تندې نه جاړي نو د مور بیا څه حالت وي؟ هغه خو بیا په جړا باندې ځان مړ کړي. هغه وړوکي ته خیرې شروع کړي، ویناګانې کوي، لیکن نه، هغه داسې نه کوي. په الله یې دومره یقین دی. او ګورئ د صبر یو مثال ته چې هغه څنګه د غرونو په منځ کې منډې وهي او د هغې په الله دومره غټ توکل دی چې الله به ضرور خلاره راکړي. د الله تعالی په باره کې د هغه ښه ګمان کوي. او درېیمه خبره څه ده؟ سعی. دا نن چې موږ سعی کوو یعنی کوشش، نو هغې کوشش نه دی پرېښې. داسې نه ده چې خراب حالات راشي او هغه زه بالکل ټیک نه کړم ځکه چې ما ته خو صبر کول دي. نه، د یوې مسلې حل راوباسئ او دا د صبر خلاف خبره نه ده. منډې وهي هغه. او الله سبحانه وتعالی د راتلونکي زمانې پورې هغه یو نښه، یو مثال جوړ کړه د خلکو دپاره. او نن د هغې سنت مونږ فالو کوو، د هغې پیروي کوو. نن دومره ایسی دی، ځمکې هموارې دي، په سر باندې چت دی، خو بیا هم چې مونږ دغه سعی کوو نو دومره ستړي شو د صفا او مروه په منځ کې. او هغه اکی یوازې ده، بالکل بې سهارې. دا ورته هم پته نه ده چې مخکې ماته څه پراته دي چې د کوم ځای نه به لاره راوځي. بار بار هغه ځي صفا او مروه ته. یو ځل خو لاړه نو بار بار تلو ته د هغې څه ضرورت و؟ د دې مطلب دا و چې هغه نه وه مایوسه شوي. د هغې د الله نه ښه ګمان و چې هغه به زما دپاره لاره راوباسي. ځکه خو یې منډه وهله. چې څوک مایوسه وي نو هغه خو بیا منډه نشي وهلی، هغه خو بیا کینی. نو ځکه الله تعالی هغه د خلکو لپاره نښه جوړه کړه. شعائر الله څه ته وایي؟ هغه څیزونه ته چې د هغې په کتو سره بنده ته الله تعالی را یاد شي. نو دا ټول د الله تعالی په شعائر کې راځي، لکه بیت الله، صفا، مروه. مونږ د ځان نه شعائر الله نشو جوړولی چې مونږ وایو چې دا شعائر الله دي. د چا مزار شعائر الله جوړ کړو چې د دې سره مونږ ته الله را یادېږي. نه، داسې نه ده. چې هغه څیزونه یا ځایونه مونږ مقدس جوړ کړو، هغه ځایونه کوم چې الله مقدس جوړ کړي دي نو هغه دي بس. هلته څه کول دي نو دا هم الله تعالی مونږ ته ښایي. اوس که څوک په صفا مروه باندې ګلونه کېږدي نو داسې نشي کېدی. هلته الله تعالی مونږ له د سعی کولو حکم را کړی دی. نو سعی د هغه ځای عبادت دی او مونږ خلک مزارونه د عبادت ځایونه جوړ کړو او په هغې باندې څادرونه غوړوو. نو تاسو له چا د دې حکم در کړی دی؟ ولې الله تعالی تاسو له دا حکم در کړی دی؟ ولې هغو درته دا ویلی دي چې قبر له تلل د نیکی کار دی؟ نو موږ د ځان نه د عبادت طریقې نشو جوړولی. موږ داسې نشو کولی چې روژه ونیسو او په صفا مروه کې کینو، ځکه چې دلته روژه نیول یو غټ عبادت دی. فمن حج البیت او اعتمره، او که څوک د الله د کور حج وکړي او یا عمره. او د عمره لفظ ته څه نوتی دی؟ د عین، میم او رانه. حج په یو خاص وخت باندې کیږي چې په هغې کې حجیان راځي او حج کوي. لیکن عمره الله تعالی یو داسې عبادت ایښی دی چې دا ټول کال بنده کولی شي. ولې ایښې ده؟ ځکه چې د الله تعالی کور آباد وي.
زمونږ د مسجدونو په شان نه چې صرف په رمضان کې آباد وي. کو چېرې عمره نه وي نو بیا کېدی شوه چې بنده به صرف حج لتلو او ټول کال به خوشی و. الله تعالی عمره کې خوده نو ټول کال بیت الحرام آباد وي. نو دغه شان ټول کال خلک ځي او راځي، هر وخت هلته عمره کېږي. کو خلک د شپې 1 بجې لاړ شي هلته نو کېدی شي چې رش کم وي، خو هغه وخت هم هلته خلک طواف کوي، هغه وخت هم خلک عمره کوي، همیشه د خلکو نه ډک وي. که تاسو وایئ چې د سحري یعنی پېشمني په وخت کې به لاړ شو نو هغه وخت به هم خلک موجود وي. نو هغه ځای 24/7 آباد وي، کو هغه اختر وي، کو هغه عام ورځ وي، کو رمضان وي او کو نه وي، کو د حج ورځې وي او کو د حج ورځې نه وي، نو دا کور په هر موسم کې آباد وي. سبحان الله، د الله تعالی څومره غټه نښه ده. دا یو داسې کور دی، داسې دی لکه خلک چې وایي چې the city that never sleeps. که څوک لیدل غواړي نو هغوی دی دا کور وګوري، هلته هر وخت رونق وي. فلا جناح ان يطوف بهما، نو په هغه باندې ګناه نشته چې هغه طواف وکړي د دې دواړو ځایونو. دا خبره ولې راغلی ده؟ ځکه چې په دې صفا او مروه باندې بوتان پراته وو او دا مشرکین مکه والو ایښي وو، او دلته د طواف نه مطلب دی سعی کول. چکر خو ورته نشو ویلی ځکه چې چکرونه خو 3 نیم جوړیږي. دا سعی د جاهلیت په زمانه کې هم وه، او چې کله اسلام راغی نو مسلمانانو سوچ کوو چې موږ د مشرکانو په طریقه ولې وکړو دا کار، دا خو به مشرکینو کوو، او دلته بوتان پراته وو. هغوی وی چې موږ له نه دي کول پکار. نو الله تعالی فرمایل چې په دې کې څه ګناه نشته، یعنی دا به تاسو کوئ، په دې کې هیڅ حرج نشته. ومن تطوع خیرا فإن الله شاکر علیم. نو تاسو د خوشحالۍ سره دا نیکی کوئ، د الله د راضي کولو دپاره د اخلاص سره، د بد زړه سره نه، بلکې د خوشحالۍ سره چې دا زو د الله تعالی دپاره کومه. هر څه چې کوئ، کو هغه دا سعی وي، کو حج وي، کو عمره وي، کو هغه مونځ وي، کو صدقه ورکوي، چې څه هم ورکوي، نو د بد زړه سره نه چې بنده وایي چې دا لاسو غضب دی، دا لاسو مصیبت دی، اوس بلا دا هم کومه، داسې نه ده پکار، بلکې د خوشحالۍ سره کوي. هی زمونږ په اسلام کې دومره پابندۍ دي، مونږ ته لا دا هم کول دي، نو دا خو د خوشحالۍ سره اطاعت نه دی. تاسو دې خبرې ته سوچ نه کوئ چې تاسو د چا حکم منئ، نو دا هغه حکم د خوشحالۍ سره منل پکار دي، د خوشحالۍ سره کوي. ان الله شاکر علیم. نو الله تعالی هم دومره قدردان دی، ځکه چې هغه ته پته ده د هر څه، هغه ته پته ده چې مونږ د څنګه زړه سره کوو، څومره اخلاص دی پکې. ان الذين يكتمون، بشک هغه خلک چې پټوي سو ما انزلنا من البينات والهدى، سو چې مونږ نازل کړي دي د روښانه نښو سره او د هدایت سره. واضحه او روښانه نښې څه دي؟ چې څه هم د قرآن احکامات دي او څه هم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکاره نښې دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم واضحه نښې په تورات کې راغلي دي، خو د هغوی علما هغه پټې کړې او الله تعالی هغوی له د هدایت علم ورکړی وو، نو هغه یې پټ کړی وو، هغوی خلکو له نه ورکوو. کو خلکو له یې ورکړی وي نو بیا خو به هغوی په دې وجه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی وو، نو هغوی دا خبرې پټې کړې. هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر ښه پیژندو. نو من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، د دې نه پس چې بیان کړل هغوی ته موږ په کتاب کې، الله تعالی په کتاب کې ټولې خبرې هغوی ته واضح کړې، للناس د خلکو دپاره. نو دوی د مارانو په شان کې ناستل په هغې باندې، لکه څنګه چې ماران په خزانه باندې ناست وي. نو یهودیانو د الله تعالی نښې پټې کړې، تعلیمات یې پټ کړل، د الله احکامات یې پټ کړل. دوی به د عام خلکو نه دا خبرې پټولې چې که چېرې د دوی سره د دې کتاب علم راغی نو بیا به خلک په موږ باندې څه کوي. نو په دې وجه به هغوی علم د خلکو سره نه شیر کوو، بلکې دا به یې پټوو. نو د داسې خلکو دپاره څه سزا ده؟
اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون. نو په داسې خلکو باندې الله تعالی هم لعنت کوي او لعنت والا هم لعنت کوي. لعنت وایي چې کله څوک د الله تعالی د رحمت نه لري شي، او لعنت کول والا یعنی مارغان، زناور او فرشته هم په هغوی لعنت کوي، انسان هم لعنت کوي په هغوی. د داسې خلکو انجام بیا لعنت وي. او دا وړه خبره نه ده چې خلک د الله خبره پټه کړي او هغه الله تعالی د خلکو دپاره را لېږلي وي چې دا خلکو ته ورسوئ. د انسانیت دپاره الله تعالی خپل پیغام را لېږلی دی که نه، او بیا خلک هغه پیغام پټ کړي. نو دا څومره زناور چې دي، د سا خاوندان چې دي، د هغوی لعنت څنګه وي؟ مجاهد رحمه الله چې مفسر قرآن دی، هغه فرمایي چې کله بالکل باران نه کېږي او قحط وي، نو دا د څلورو خپو زناور چې دي، نو دوی د انسان د ګناهونو په وجه په هغوی باندې لعنت لیږي. تاسو سوچ کوئ چې کله د رحمت خبر راشي که نه، لکه هر شی استغفار کوي. د هغه کس دپاره څوک چې د الله تعالی علم حاصلوي او بیا یې نورو خلکو ته رسوي، نو په سمندر کې ماهیان هم د علم والو دپاره دعاګانې کوي، او میږي په خپلو سوړو کې د هغوی دپاره دعاګانې کوي، او فرشتې د هغوی دپاره خپلې وزرې غوړوي. او چې څوک د الله د دین علم پټوي، نو د هغوی دپاره بیا سوي، نو د پټولو والو دپاره بیا دا ټول هر څه لعنت کوي. د سمندر میان هم هغوی هم په داسې خلکو باندې لعنت وایي، هر شی لعنت کوي. د الله تعالی د دین علم پټول دومره غټ ګناه والا کار دی. په هوا کې مارغان هم لعنت کوي په هغوی. نو دومره غټ جرم و د یهود د علما، نو هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نښې پټې کړي وې، او د الله تعالی د کتاب خبرې پټې کړې. نو هغه خبرې پټې کړې کومې چې للناس د ټولو خلکو دپاره وې، چې خلکو ته فیض ورسي، فایده واخلي، د ټولو دپاره وې، نو هغه یې پټې کړې وې. او ولې نن امت مسلمه داسې پټول کوي؟ داسې څه پټول شته چې داسې ښکاري چې دا پټول دي؟ جی ها، نن هم خلک پټوي. او هغه پټول څنګه دي؟ چې کله د اسلام خلاف پروپاګنډه کوي، چې کله د اسلام خلاف خلک خبرې کوي، نو بیا څه وشي؟ پکار ده چې مسلمانان د الله خبره صحیح ورسوي. نو هغوی شرمیږي، هغوی داسې حالات اوایډ کوي، صحیح خبره نه کوي، پټ کړي هر څه، خاموشه شي چې چېرته موږ امبارس نشو. که څوک د وینځو یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبیانو متعلق سوال وکړي، نو خلک دومره شرمیږي او په دې باندې بالکل خبره کول نه غواړي چې چېرته زه سوال او جواب ورنه کړم. هغوی دا سوچ کوي چې دا خبره به په دې ښه نه لګي. حالانکه تاسو ته پته ده که د چا سره د کتاب علم وي او هغه دغه علم پټ کړي، نو د دې څومره غټه سزا ده. دا خو یو ذمهداري ده چې الله را کړې ده. دا کتاب، دا قرآن د ټولې دنیا دپاره دی، هدل للناس دی، او دا زموږ ذمهداري ده چې دا موږ په خوله هم ووایو، او دا موږ د خپل عمل سره هم وښیو. لیکن دا موږ د خپل عمل سره پټوو. چې کله تاسو په هغې باندې عمل نه کوئ، نو دا پټول شو که نه، نو څنګه به پته لګي؟ هغوی به ستاسو د دین په باره کې ستاسو نه زده کوي که نه. په کار خو دا وه چې تاسو ګواهي ورکړې وې د حق. تاسو هغوی ته وایئ چې دا خو اپلیکبل نه ده په ننني دور کې، داسې خو کېدی نه شي. دا دین خو د 21مې صدۍ نه دی، خو پخوانی شوی دی. دا خبرې نن نشي کېدی. موږ په خپله شهادت ورکوو که نه، موږ د خپل عمل نه خلکو ته هر څه ښیو چې دا پریکټس نشي کېدی، نو دا موږ د حق شهادت ورکوو. او که موږ حق پټوو، نو موږ د خپل اخلاق سره څه ګواهي ورکوو؟ الله تعالی چې کوم بینات او د هدایت پیغام را لېږلی دی، چې موږ د انسانیت له ویسو، موږ ته صرف د خپل ځان سره نه دی ښودل، خو نورو خلکو ته رسول دي، دا موږ ته بیانول دي. لیکن موږ څه وکړل چې کله یو مسلمان په خپل مذهب باندې فخر کول واله نه وي، په خپله شرمیږي، په خپله امبارس کېږي. چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وعدو خبره وکړي، نو خلک دومره شرمیږي. او یا که څوک په حجاب باندې خبره وکړي، په اسلام کې د 4 ښځو د ودونو اجازت ولی دی، د ښځو ګواهي نیمه ولی ده، نو موږ د شرم نه اوبو شو. نو موږ به دا نورو خلکو ته څنګه رسوو؟ او زموږ کار دی حق بیانول،
چې اوله مونږ په خپل حق وپیژنو، اوله مونږ ته په خپل پته نشته او هغه چاته چې پته ده نو هغوی په دې پراود نه دي، فخر نه کوي، نو هغوی هم دومره شرمیږي چې هی دا زموږ په دین کې څنګه خبرې دي، مونږ خو په دې د چا سره خبره هم نشو کولی، ته خو په خپله پرې نه پوهېږې، تا خو دا حق ګڼلی نه ده، که ته په خپله دومره شرمیږې نو نورو خلکو ته به یې څنګه رسوې؟ په کوم کار کې چې بنده له شرم ورځي نو ولې هغه چېرته بل ته کولی شي یا خیلی شي؟ او بل ته رسول خو لا لویه خبره ده، هغه بیا مونږ په خپله هم نه کوو، که چېرته مونږ ته حجاب کول د پخوانۍ زمانې کار ښکاري نو مونږ به هغه بیا وکړو، نو دا خبره ده بیا مونږ پټول کوو، که مونږ حجاب نه کوو نو دا داسې شو لکه پټول، ځکه چې کله هم تاسو یو کار نه پریکټس کوئ نو هغه داسې شوه لکه چې تاسو یې پټوئ. هغوی خو به کتاب وروسته ګوري، اوله خو به هغوی تاسو ته ګوري چې اسلام دې څه شی. نو نن موږ هم د خپل عمل سره خبرې پټوو د هدایت پیغام چې هغه الله تعالی بیان کړو په خپل کتاب کې د خلکو دپاره، او دا موږ ته ښکاره کول و خلکو ته د خپل عمل سره. په ملکونو کې اپلای کول خو لا غټه خبره ده، په خپل ځان خو یې اپلای کړئ. ټیک ده چې په نورو خلکو خو زمونږ وس نه رسي چې زمونږ په ملک کې اسلام په کار ده چې نافذ شي، دا خو هسې ډایلاګز دي، مونږ یې په خپل ځان باندې نشو اپلای کولی، نو په ملکونو کې به یې څنګه نافذ کړو؟ د اسلام نه خو مونږ لرې ګرځو، مونږ ته خو دا خبرې زړې او آوټډیټډ ښکاري، زمونږ په خپل ځان خو کم از کم کنټرول شته، د رښتیا ویلو نه مونږ څوک منع کوي، د ایماندارۍ نه او د حلال خوړلو نه مونږ څوک منع کوي، لیکن مونږ دا هر څه پرېښودل نه غواړو چې نه اسلام خو داسې نه وایي، هغه خو وایي چې هر څه ټیک دي، نو هغوی به په لعنت کې وي. الا الذین تابوا، نو دوی به ټول په لعنت کې وي سوای د هغوی نه چې څوک توبه وکړي. که تر نن ورځې پورې تاسو څه خبره نه وي رسولي، ګورئ تر نن ورځې پورې موږ څومره آیتونه ویلي دي، او الحمدلله نن به تاسو د 1.5 سل نه زیات آیتونه ووایئ، او د دې نه پس که تاسو د چا سره په یو مجلس کې کښېنئ نو تاسو د کوم حده پورې خبره کولی شئ. دا ما چې ویلی دی چې دا زه نورو خلکو ته ورسوم، دا فی الکتاب دی، د چا دپاره دی؟ للناس، د خلکو دپاره، او که زه چاته ونه ویم ځکه چې هغوی به بیا خنداګانې کوي، په مسلمانانو کې که مونږ کینو نو هغوی ته مونږ نشو ویلی، هلته هم یریږو او خلکو ته یې نه وایو، په نورو څیزونو باندې به خبرې وکړو خو په دې نه کوو، چېرته په دې باندې خبره رانه شي د دې نه مونږ اندازه لګولی شو، نو آیا مونږ پټول واله یو او که ښکاره کول واله یو؟ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوای د هغه خلکو نه چې توبه وباسي، خو مخکې به یې سنوي نو اوس دې ووایي ښه مونږ توبه څه ته وایو؟ توبه مو وکړه، استغفار مو وکړو؟ نه، د توبې نه پس څه وي؟ اصلاح وکړئ، ټیک کړئ هغه شی، وبینو چې بیان کړئ اوس چې دا کار وکړو. فاولئک اتوب علیهم، نو الله به په هغوی باندې بیا مهربانه شي، د الله مهرباني ترېنه لرې شوې وه نو هغه به اوس واپس راشي. دا لعنت نه دی چې امت مسلمه د الله تعالی د رحمت نه لرې شي ځکه چې هغوی هر څه پټوي، نه، هغوی بیانوي. په امت مسلمه باندې په دې وخت رحمتونه خو نه دي، د الله رحمت کله وي چې بنده توبه وباسي، او دا صرف زبانی توبه نه وي، اصلاح کوئ، بیان کوئ، نو الله به بیا مهربانه شي. الله تعالی فرمایل چې د الله رحمتونه واپس راتلی شي. په تیر سبق کې موږ د شهادت حق متعلق ویلی وو، او دا شهادت حق به موږ څنګه ورکوو؟ د خپل قول سره، د عمل سره. سورة البقره خو به ختمه شي نو بیا څه کول دي؟ په کورسونو به کورسونه وکړو، خو عمل به څنګه بدلوو؟ هر یو سټوډنټ له پکار دی چې هغه یو دوه غیر مسلمانانو له قرآن ضرور ورکړي چې هغوی په کومه ژبه پوهیږي، کو انګلیش وایي نو په انګلیش کې ورله ترجمې والا قرآن ورکړئ. که ستاسو څوک ګاونډي وي، څوک همسایه وي، که ستاسو بزنس وي، د قرآن پاک مصحف هلته کېږدئ. دا د ټولو نه کم کار دی چې مونږ کولی شو. دا کار خو ټولو ته کول دي. په دې فیلډ کې کار وکړئ، مخکې لاړ شئ، خلکو له دعوت ورکړئ،
دې امت ته د دې لعنت نه وتل دي. د الله خبرې نه بدلیږي. کو د مخکې قومونو سره داسې کېدی شو نو اوس به هم دغه شان کیږي. کو خلک هغه کارونه کوي کوم چې به مخکې خلکو کول. د کتاب علم عام کول دي، دا پټول نه دي. په دې باندې مه شرمېږئ، خوشحاله شئ او فخر کوئ چې زه مسلمانه یم او الحمدلله چې زه مسلمانه یم. الله زه د یو خاص مقصد دپاره دنیا ته رالیږلی یم چې زه ټولې دنیا له د رحمت پیغام ورکړم. زه خو یو رحمت یم د ټولې دنیا دپاره، د الله سره ملا وهلو والا، د الله تعارف کولو والا. کو یو مسلمان خپل لاره هیره کړي نو څه به وشي؟ کو یو کس له تاسو کار ورکړئ او هغه کارونه کړي، کو تاسو یو مشر زوی ته خپل کور حواله کړئ او راشئ او هغه مشر زوی ټول کور خراب کړی وي، نو تاسو به څوک رانیسئ په هغې باندې؟ چاته به قارېږئ؟ تاسو به هغو ته وایئ چې دا کور خو ما تا ته پرېښی و، تو ما ذمه دار جوړ کړی وې، انچارج وې، تو د کور امام وې تو او تا هر څه خراب کړل. نو نن دا د مسلمانانو ذمہداري ده، د هغوی جاب دی چې هغوی خلکو ته پیغام ورسوي. هر ځای چې وي هغوی له په مسلمانانو ملکونو کې نورو مذهبونو والا خلک وي، که څوک صفایي کول والا وي نو هغوی ته تاسو پیغام رسولی شئ. تاسو دا ذمہداري واخلئ. داسې نه ده چې زما کار خو روان دی، زه ځان له ولې سردردي واخلم. الله تعالی دومره غټ منصب هسې نه دی ورکړی، بیا په دې باندې فخر کول هم پرېږدئ. ځکه چې بیا موږ په هغه خلکو کې نه راځو چاله چې الله تعالی د عهدې ذمہداري ورکړې ده، د عهدې سره ذمہداري وي. ان الذین کفروا وماتوا، الله تعالی موږ ته په اولنۍ سپاره کې څه ویلي وو چې اولني کافران تاسو مه جوړېږئ. د ټولو نه مخکې تاسو له پکار دي چې تاسو ومنئ او تاسو نه منئ. هسې نه چې تاسو اولني کافران جوړ شئ، هسې نه چې تاسو پټول والا جوړ شئ. دا خبرې وکړئ او امت مسلماتۍ ووایي چې یهودیانو داسې کړي وو، چېرته تاسو داسې نه شئ چې تاسو هم دا کار شروع کړئ. هغوی خو په بله وجه باندې پټولی چې زموږ بادشاهي ختمه نه شي او مونږ یې په دې وجه پټوو چې مونږ شرمیږو. الله دې مونږه معاف کړي په دې خبرو باندې، په دې احکاماتو باندې. نو هغه خلک چې کفر کوي په دې کې کافران هم راغلل چې هغوی الله نه مني، د هغو آیاتونه نه مني. چې څوک د الله تعالی احکامات پټوي نو هغوی هم پکې راغلل او په تیر آیت کې راغلل وماتو او مړه شو وهم کفار، په دې حال کې چې هغوی کافران شو. اولئک علیهم لعنت الله، په دې باندې د الله تعالی لعنت دی او د فرشتو او د خلکو ټولو. او تاسو ته پته ده چې لعنت الله تعالی په ابلیس باندې کړی دی. نو ګورئ هغه څنګه د الله د رحمت نه لري دی. الله تعالی په دروغجنو لعنت کړی دی، په کافرانو لعنت کړی دی، په حدیث کې په غلو باندې لعنت کړی دی. نو موږ چاته داسې نشو ویلی چې په قرآن کې الله تعالی په دروغجنو باندې لعنت ویلی دی او تو دروغجن یې نو په تا باندې د الله تعالی لعنت دی. موږ په چا باندې چرته هم لعنت نشو ویلی. که څوک غلا وکړي نو هغه ته هم داسې نشو ویلی چې تا غلا کړې ده نو په تا دې لعنت وي. نه، داسې ویلی شو چې څوک دا کار کوي نو په هغوی باندې د الله تعالی لعنت وي. په حدیث کې راځي چې کو تا په چا باندې لعنت وکړو چې هغه د لعنت مستحق نه و نو هغه لعنت واپس په ویلو والا باندې راشي. کله موږ په ټي وي باندې په سیاستدانانو باندې لعنت وایو، کله موږ وایو چې په فلانی باندې دی لعنت وي، او ښځې خو په لعنت ویلو کې ډېرې مخکې دي. او د ښځو جهنم ته د تلو دا هم یوه وجه ده چې هغوی لعنت ډېر کوي. په فلانی باندې لعنت، په فلانی باندې لعنت. د ځینو خلکو خدا تکیه کلام وي، یعنی په هر خبره کې لعنت وایي چې لعنت دی وي په فلانی، او دا سوچ نه کوي چې کو هغه کس د لعنت حقدار نه وي نو دا لعنت به په ما باندې واپس راشي. نو موږ غواړو چې په موږ باندې لعنت واپس راشي، بیا موږ په خپل ځان باندې لعنت وایو. ځکه ډېر احتیاط کوئ، په هیڅ چا باندې هم لعنت مه وایئ. د هغه کافرانو متعلق دنده ویلی شي چې چاته حق ورسي او هغوی ښه پوهه شي او د هغې نه پس بیا هم حق ونه مني او په هغه حالت کې بیا مړه شي،
پاغوی باندې وی د الله تعالی لعنت، د فرشتو لعنت او د انسانانو لعنت. استغفر الله استغفر الله. او د دې نه دا هم مونږ ته پته لګي چې یا الله مونږ له په دین باندې استقامت راکړي، ایمان ته مو خیر کړي. الله زمونږ نسلونو له استقامت ورکړي په ایمان باندې. یا الله تعالی په ایمان باندې مونږ له مرګ راکړي. دا دعا د ټولو نه زیاته پکار ده، ځکه چې پته نه لګي چې د بنده زړه کله بدلیږي او بېلاري کېږي. ځکه چې نن زمونږ یو حال وي او سبا له بل. خالدین فیها، همیشه اوسېدو والدي په هغې کې. لا یخفف عنهم، دا پسو کې په دې لعنت کې د هغوی نه به عذاب نه کمیږي. یعنی په آخرت کې چې به ورته کوم عذاب ملاویږي نو د هغې شدت یعنی زیاتې به نه کمیږي. ولا هم ینظرون، او نه به هغوی ته مهلت ملاویږي. هغوی به د جهنم فرشتې ته وایي چې ای مالک، چې د یوې ورځې دپاره زمونږ رب ته ووایه چې زمونږ په عذاب کې کمی راولي. چې د یوې ورځې چوټي میلاو شي چې بنده کار کوي که نه، نو هغه د 15 ورځو نه پس وایي چې ما ته چوټي میلاو شوې. دا خو صرف کار دی او هلته کې عذاب دی او د عذاب نه چوټي نه وي چرته. استغفر الله ربي استغفر الله ربي. یعنی چې څومره هم تیز عذاب وي په هغې کې به کمی نه راځي. چې یوه ورځ لږ شان کم شي، یوه ورځ لږ ډیر شي، داسې به نه وي. او که په دنیا کې په چا دومره عذاب وي نو هغه به مړ شي. لکه که څوک وسوځي نو د هغو دپاره دومره غټ تکلیف وي، خو یو وخت راشي چې هغه مړ شي، د هغو تکلیف ختم شي. یا څو بیماري وي او که تکلیف پرې سیوا شي نو بنده بېهوشه شي، نو هغو ته بیا د خپل تکلیف پته نه لګي. لیکن چې د جهنم کوم عذاب وي نو په هغې کې مرګ نه وي، نه به هغه بېهوشه کېږي او نه به مري. نو څه تخفیف به نه راځي په هغې کې. استغفر الله ربي. نو بیا دا سوچ نه راځي چې مونږ انسانیت د دې درد نه بچ کړو. که یو بنده هم پوه شي نو بیا به هم ښه وي. وإلهکم إله واحد، او ستاسو اله صرف یو اله دی. که تاسو بنی اسرائیل یې او که امت مسلمه، د ټولو اله یو اله دی، او هم دغه اله دی چې هغه لا اله الا هو الرحمن الرحیم، او نشته بل اله، او هم دغه چې ډیر مهربانه دی، بار بار رحم کول واله دی. او تاسو ته پته ده چې په دې دوو کلمو کې وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم، په دې کې اسم عظیم دی. یو د دې آیت په باره کې راځي او بل الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم، په دې کې هم دی، په دې کې اسم اعظم دی. یعنی که دا څوک وایي او دعا وکړي نو هغه قبلیږي. په دې کې توحید هم دی، دا هم لا اله الا الله دی، خو د الله په ځای پکې هو الرحمن الرحیم دی. مونږ ویلی دی که نه وإلهکم إله واحد، هغه په آیت 163 کې چې وو چې ستاسو اله صرف یو اله دی، او هغه اله څنګه دی؟ هغه رحمان دی او رحیم دی. او د هغو رحمت څه دی؟ هغه ولی د عبادت لایق دی. اله څوک وي؟ د عبادت لایق، چې د هغو خلک عبادت کوي، پوجه کوي، پرستش کوي. هغه ولی دی د پرستش قابل؟ د هغې وجه څه ده؟ که څوک تپوس وکړي چې د الله ولی عبادت کول دي مونږ ته، لکه مونږ چې وایو چې لا اله الا الله، چې بل اله نشته د الله نه سوا، نو تاسو به څه جواب ورکوئ هغه بنده له چې د الله عبادت ولی پکار دی؟ که هغه وایي چې نه د فلانی پکار دی، د فلانی پکار دی، نو ستاسو به څه جواب وي؟ دا دی هغه جواب چې پر روان آیت کې دی. دا دی د الله تعالی پہچان، د هغو پیژندل. که چېرې تاسو الله تعالی پیژندل غواړئ که نه، نو الله تعالی آیاتونه را لېږلي دي په قرآن کې، او د هغه آیتونو په ذریعه تاسو الله تعالی پیژندی شئ. لیکن که د دې نه علاوه که څوک الله تعالی ته ووایي چې ما ته هېڅ چا نه دی را رسولی، ما له چا هېڅ پیغام نه دی را کړی، زه په ځنګل کې اوسېدم او هلته هېڅ څوک نه وو،
هلته چاته پته نه وه. په دنیا کې داسې ډېرې جزیرې دي. د هندوستان په جنوب کې یو جزیره ده او هلته څوک نه دي تلي تر نن ورځې پورې. هلته خلک اوسېږي. هغوی ته د دنیا نه چېرته انسان نه دی تلی. الله تعالی ته بهتره پته ده چې د هغوی څه طریقې دي. هغوی هیڅ چا نه دي چېړلي. کرسچنز میشنریز تلي وو. ګورئ که نه هغوی یعنی کرسچن خلک څومره د خپل دین لپاره کار کوي. هغوی دغه ځای ته هم د رسېدلو کوشش کړی دی. نو هغه خلک ولګېدو او دوی یې مړه کړل. دا په خبرونو کې راغلی وو. که څوک وایي او داسې ممکنه ده، دا دې څوک نه وایي چې نه داسې ممکنه نه ده. داسې کیدی شي چې څوک وایي چې موږ ته بالکل پیغام نه دی را رسېدلی. بیا به د هغونه شرک قبول شي؟ نه. ولی ځکه چې دا کائنات الله تعالی د خپل پہچان په ذریعه جوړ کړي دي. که څوک په دې کائناتو کې غور او فکر وکړي نو هغوی به خپل رب وپېژني او هغه به کم از کم په دې خبره ضرور پوه شي چې داسې یو خالق شته او هغه اکی یو دی بس. او د هغه نه به بس دومره تپوس کېږي هغه په ځمکه نه دی، نه د بوتانو نه دی او نه د انسانانو نه. دا څوک بله هستی ده. ځکه ګورئ الله تعالی زموږ توجه هغه څیزونو طرف ته کړې ده د غور او فکر کولو یو دعوت را کړی دی. په دې کائنات باندې غور او فکر کول. دې علم ته کو تاسو هر څه وایئ، کو بایالوجي ورته وایئ، کو اسټرونومي ورته وایئ، زوالوجي وایئ، باټني وایئ یا نور ساینسي علوم ورته وایئ، هر څه ورته وایئ، نو دا علوم هم بنده ته الله تعالی ښیي او د دې علمونو په ذریعه موږ خپل رب پیژندی شو. خدا به چاته پته لګي؟ دا غیر جواب د آیت په آخر کې دی. دا علوم دي که نه زموږ سره؟ دا علم ولی بنده اخلي چې زه د دې په ذریعه خپل رب وپېژنم. د دې سره ذهن ګلاویږي او که د دې نیت سره یې بنده زده کوي چې زه خپل رب وپېژنم نو بیا دا هم عبادت جوړ شي د بنده دپاره. دا هم د الله په آیتونو باندې عمل کول دي. ځکه چې الله تعالی فرمایي چې په دې باندې غور او فکر کوئ. په دې کې ساینس دی، په دې کې نښې دي. نو موږ ګورو چې الله تعالی ولنې څیز موږ ته څه ښیلی دی دلته چې د هغې نه الله وپېژنئ. ګورئ دا آیت تاسو په یو سا سره هم ویلی شئ او دا آیت دومره ژور دی چې تاسو ډېره موده په دې باندې تدبر کولی شئ. صرف په دې یو آیت باندې. اولنې څیز څه دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان فی خلق السماوات والارض. بېشکه په تخلیق کې د آسمانونو او د ځمکې په دې کې څه دي؟ نښې. د چا نښې دي او څه نښې دي؟ د خالق د پیژنګلو نښې دي. پکې نښه څه شی وي؟ ګورئ که زه تاسو له څه شی درکړم او تاسو یې د ځان سره کېږدئ او زه وایم چې دا واخله دا زما نښه ده او د ځان سره یې کېږده، نو د هغې څه مطلب وي؟ چې کله تاسو لاړ شئ او تاسو هغه شی راواخلئ نو زه به درته در یاده شم. دغه شان موږ الله تعالی نشو لیدی. هغه فرمایي چې دا زما نښې دي. یعنی کو دا تاسو وګورئ که نه نو الله تعالی به درته در یاد شي. دا ځکه دي په دې کې چې الله تعالی څه فایدې ایښې دي نو هغه ټولې په خپل ځای دي. نو اولنې څیز موږ ته د دې نه څه واخیستل دي چې الله تعالی موږ ته را یاد شي، چې موږ الله تعالی وپېژنو. ځکه چې په ځمکه او اسمان کې د الله تعالی پہچان وي. ګورئ اسمان صرف دا نه دی چې په دې اسماني رنګ کې به موږ څه وپېژنو. سما وایي اوچتوالي ته. په آسمانونو کې هغه ټول هر څه راځي کوم چې د ځمکې نه اوچت دي. په دې کې سپوږمۍ هم ده، په دې کې ستوري هم دي، سیارې دي، ګالیکسیز دي او پته نشته چې څه دي چې هغې ته لا انسان نه دی رسېدلی. نن ساینس وایي چې 2 ټریلیون ګالیکسیز دي او په دې کې زموږ سولر سیستم یعنی شمسي نظام دی او په دې کې نورې ډېرې زیاتې سیارې او ستوري دي. زموږ په ګالیکسي کې صرف 100 بلین ستوري دي او دا ملیون نه دي، بلین ستوري دي.
او دا خلا صرف زمون ګالیکسي ده او د دې نه علاوه 2 ټریلیون نوري دي. سبحان الله. په هغې کې به ګورې چې څومره سیارې او ستارې وي، یعنی ستوري وي. او یو ستوری چې هغه مونږ ته ډېر غټ ښکاري هغه نور دی. دا مونږ چې په څه باندې ناست یو نو دا هم سیاره ده، یعنی دا ځمکه. نور یو ستوری دی او چونکې دا مونږ ته نږدې دی نو ځکه لوی ښکاري او د دې نه ډېر غټ ستوري نور هم دي په دې کائنات کې. هغه مونږ ته واړو ستوري ښکاري ځکه چې هغه زمونږ نه ډېر لرې دي. اوس دا یونیورس چې دی دا 93 بلین لایټ ایرز د دې فاصله ده. که یو شی د لایټ په سپیډ باندې سفر کوي نو په یو کال کې رسی، هغې ته لایټ ایر وایي. که د هغه سپیډ سره څوک لاړ شي نو د هغې کې به 93 بلین ایرز لګي. حالانکه د لایټ سپیډ د ټولو نه تیز دی، آواز هم رسته رسی، لایټ د هغې نه تیز یعنی زر رسی. که انسان د الله تعالی په کائنات باندې غور شروع کړي نو یقین وکړئ دا تاسو ته ښایي چې الله تعالی څومره لوی دی. دا کائنات یو معمولی وړوکی شی دی، ستا یو مخلوق دی او په هغې کې 93 بلین ایرز لګي. ځکه خو ځینې ستوري دي چې هغه ختم هم شي چې هغه مونږ ته رارسي، دومره لرې دي هغه. تاسو ګورئ د الله تعالی کائنات ته بلین ټریلیون خصوصي نه دی. که انسان ستوري شمارل شروع کړي د هر سا اخستو سره یو ستوري شماروي نو انسان به مړ شي خو ستوري نشي شمارولی. سبحان الله. اسمان دومره لوی دی. او که په ځمکه کې تاسو غور وکړئ نو په ځمکه کې دومره نښې دي د الله تعالی چې په دې کې څنګه الله تعالی او بیا په دې کې څنګه الله تعالی د سمندرونو نظام جوړ کړی دی. په ځمکه باندې څنګه دا خاوره ده او د هغې د پاسه مونږ ګرځو، په دې د پاسه بوټي راختلی دي او لاندې پکې اور دی. د ځمکې لاندې کور د اور نه جوړ دی. د دې ځمکې په باره کې چېرته تاسو سوچ کړی دی چې دا څومره تیزه ګرځي او دا څومره گردش کوي، او یا دا چې دا ځمکه الوزي، دا دومره تیزه ګرځي را ګرځي کله او ګول هم ګرځي. ٹھیک شو؟ نو ولې مونږ ته د دې چورلیدل محسوسیږي؟ دا څومره غټه نښه ده د الله سبحانه وتعالی. واختلاف اللیل والنهار، او په اختلاف کې د شپې او د ورځې، کله شپه راځي او کله ورځ. ولې د دې نه دا پته نه لګي چې د دې شاته یو خدای دی او هغه د یو نه سیوا نه دی. که چېرې دا د یو نه سیوا وي نو بیا خو به هغوی خپلې مرضیانې کولې. هغه به بیا وی چې نه، د ورځې نه پس به بیا شپه نه راځي، بلکې د ورځ نه پس به ورځ راځي، او یا د شپې نه پس به بله شپه راځي. ٹھیک شو؟ یو به یو نظام یو شان چلو او بل به بل شان. او اختلاف داسې هم دی چې کله شپې اوږدې وي او کله ورځې لنډې وي، او کله ورځې اوږدې وي او شپې لنډې وي. په ګرمۍ کې ورځې لویې وي او شپې لنډې وي، په ژمي کې ورځې لنډې او شپې اوږدې وي. نو دا هم اختلاف دی. او شپې تورې وي او ورځې رڼا وي، دا هم اختلاف دی. د دواړو بیا هم څنګه یو ځي او بل راځي. دلته یو بټن نشته چې هغه لګول دي. کو انسانانو له دا اختیار ورکړی شوی وي چې تو دا چلوه شپه ورځ، نو ټولو دا نشو چلولی. او که یو داسې بنده راوستی شي چې هغه دا لیدلی نه وي نو هغه به حیران شي چې دا د یو څادر په شان راشي او په قلاره شپه شي او دغه شان هم رو راوخیږي، یعنی لمر راوخیږي. داسې نه ده چې اچانک سویچ آف شي، بلکې څنګه چې زمونږ د کمرې هغه وشي، لایټ بند کړو نو توره تیاره شي، او چې لایټ لګي نو رڼا شي، او چې کله لایټ لګي نو زمونږ سترګې هم نه کولاویږي. چې اچانک رڼا شي نو بنده چې دی سترګې نشي کولاوهلی. لیکن شپه ورځ الله تعالی څنګه په آرام باندې بدله کړي چې د معمولی تبدیلی سره انسان ته پته هم نه لګي. ګورئ که تاسو یو کلاړي ته وګورئ، هغه خپل د لوبو په میدان کې څومره مهارت حاصل کړی وي چې هغه بال په ځمکه باندې په وهلو خپل ګول طرف ته ایک دم بوزي.
او یا چې اچانک یو کلاړي په منډه لاړ شي او ګول وکړي او هغه خلک د هغه دپاره څنګه ودرېږي او لاسونه پړقول شروع کړي، چغې وهل شروع کړي، او یا که چېرته یو بنده څه کارنامه وکړي نو موږ داسې حیران شو چې واو دې بنده څنګه پل جوړ کړی دی، دا یې څنګه په عجیبه طریقه سره بلډینګ جوړ کړی دی، زبردست، د دې بنده خو جواب نشته. او یا د چا څه بله کارنامه وګورو نو زموږ سترګې د حیرانتیا په وجه کلاو پاتې شي. په دې هر څه باندې موږ دومره متاثره شو چې د خوشحالۍ د وجې نه ټوپونه وهو، چغې او کریکې وهو. نو دا خو هغوی یو وړوکی شان کار وکړو. دا علم هغو له الله تعالی ورکړی و او موږ د هغو دپاره د خوشحالۍ نه سم پاګلان کیږو. او چا چې دا ټول کائنات جوړ کړل او زموږ د سترګو په مخ کې ودرول، دومره غټې کارنامې کیږي دلته، دومره زبردست کارونه کیږي، انسان دا سوچ نه کوي سبحان الله دا هر څه څنګه وشو. په کار خو دا ده چې انسان حیران شي، لیکن داسې ولې نه کیږي؟ ځکه چې داسې هره ورځ کیږي، هره ورځ شپه کیږي او هره ورځ ماښام کیږي، روزانه سحر کیږي او شپه کیږي. دا ځمکه روانه ده، گردش کوي، د ځمکې نه د اسمان ستوري په نظر راځي. چونکې دا زموږ معمول دی نو موږ ته هیڅ فرق نه پرېوځي. ګنې که داسې نه وی نو دا به ډېر د حیرانتیا خبره وه زموږ دپاره. ځکه الله تعالی بار بار په قرآن پاک کې فرمایلی دي، یو ځل نه بلکې بار بار، چې په اسمانونو او ځمکه باندې غور او فکر وکړئ. نو دا صرف دنیاوي علم نه دی، دا هم د دین علم دی چې کله تاسو په دې کې د دې نیت سره غور او فکر کوئ، دا علم تاسو حاصلوئ او د دې ستړي کوئ او بیا د دې سره خپل الله پیژنئ. او بیا راځي والفلکی او په کشتیانو کې التي تجري في البحر بما ينفع الناس. او کشتیانو ته وګورئ. اوس په دې مخکې ورځو کې په خبرونو کې خیال چې یو کروز شپ دی، بحري جهاز دی، هغه یې ودرولی دی. د هغوی په شک دی چې په دې کې یو کس ته کرونا وایرس شوی دی، نو په دې وجه هغه ټول جهاز ودرولی دی. او په هغه جهاز کې تاسو ته پته ده چې څومره خلک دي؟ 7,000 خلک دی. د حیرانېدو خبره دا ده چې په دې بحري جهاز کې 7,000 خلک ناست دي او جهاز ولاړ دی. او دا بحري جهاز داسې دی لکه یو دنګ بیلډینګ او هغه په سمندر کې ولاړ دی. نو پخوا په زمانه به هم کشتۍ تلې په سمندرونو کې، ٹھیک شوه، او نن هم په سمندرونو کې تلو والا جهازونه څومره غټه فایده ورکوي خلکو له. نو الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې دا په دې وجه دي ځکه چې خلکو له فایده ورکړي، ځکه الله تعالی دا جوړي کړي دي. نو د دې جهازونو په ذریعه انسان څومره فایدې اوچتوي. کنن تاسو په خپل کور کې وګورئ، سوسیس ته وګورئ، نو په هغې به یې لیکلي وي چې دا په فلاني ځای کې جوړ دی. او تاسو به نوټ کړئ چې تاسو په کوم ملک کې اوسېږئ، نو هغه شی به چېرته د بل ملک نه راغلی وي. شاید چې کله ناکله به تاسو ته د خپل ملک سوسیز میلاو شي. تاسو به وګورئ چې دا سامانونه د کوم ځای نه راغلي دي، د کوم ملک سامانونه ستاسو په کورونو کې موجود دي. دا هر څه څنګه راغلو؟ سټورز ته تاسو لاړ شئ، کپړې وګورئ، د خوراک څښاک څیزونه وګورئ، نو تاسو به وګورئ چې میډ ان چاینا، میډ ان جاپان، دغه شان تاسو پیزار وګورئ، ډیکوریشن والا سامان وګورئ، او دا د لري ملکونو نه راغلي دي. دا هر څه څنګه راځي؟ په دې بحري جهازونو کې، په بیړو کې. نو بیا بنده سوچ کوي چې یا الله کو چریتا دا بحري جهازونه یعنی کشتۍ نوې جوړې کړي، نو هوایي جهازونه خدا سامانونه نشو راوړي. نو دا کار د بحري جهازونو په ذریعه کیږي. ځکه الله تعالی په قرآن مجید کې بار بار د کشتو ذکر کړی دی. او په پخوانۍ زمانه کې خو به دومره سامانونه نشو راتلی لکه څنګه چې نن راځي. په پخوانۍ زمانه کې به د خوا او شا علاقو نه سامانونه راتلل، داسې خو نه به چې د نورو ملکونو نه به راتلل. او نن د مسالو نه واخله د غټو سیزونو پورې تاسو ګورئ چې دا هر شی په بحري جهازونو کې راځي د سمندر په طرف. بما ينفع الناس. تاسو په دې چرته غور کړی دی چې دا جهازونه چلول والا څوک دی؟ که په اوبو کې ډوب شي نو څه به وشي؟
او تاسو ګورئ ټول ټریډینګ ټول تبادله د دې جهازونو په ذریعه کیږي. ځکه د ملکونو لپاره پورټس یعنی بندرګاه څومره ضروری دي. ملکونه جنگیږي په دې وجه چې زمون سره سی پورټ یعنی بندرګاه نشته. ځکه هغوی نور ملکونه په زور اخلي چې د هغه ځای نه موږ ته سمندري لاره میلاو شي. ځکه چې د کومو ملکونو سره سمندري لار وي نو هلته خلک د نورو ملکونو سره تجارت کولی شي. تیل هم په غټو غټو سمندري بیړو کې ځي راځي چې د هغې په وجه ګاډي ګرځي او نور څومره هر څه چلیږي. کو تیل بند شي نو جهازونه هم نشي الوتی. نو سبحان الله تاسو غور خو کوئ په دې باندې څومره څیزونه موږ استعمالوو. دا ګاډي هم په شپس کې راځي د نورو ملکونو نه. تاسو چېرته غور کړی دی چې ستاسو ګاډی په کوم ملک کې جوړ شوی دی؟ تاسو به وایئ چې دا خو دنیاوي سامان دی. نو دا دنیاوي نه دي. او د مؤمن خاصیت څه دی چې هغه په ظاهره کې نه ورکیږي. هغه دومره غور او فکر کوي چې د دې هر څه شاته کومه هستی ده چې دا هر څه جوړ کړي دي. سبحان الله. نو تاسو یو پایې ته وګورئ، یو ګاډي ته وګورئ، یو جهاز ته وګورئ، ستاسو عقل به حیران شي چې یا الله کو چریتا دا جهازونه په سمندرونو کې نه چلولې نو زمون خو ژوند نشو چلی دی. یا الله کوم یو شی د کوم ځای نه راځي بما ينفع الناس د دې سره خلکو ته فایده رسی. جهازونه د څه دپاره ګرځي؟ انسان له د فایدې ورکولو دپاره. سبحان الله. او بیا انسانیت د الله دا احسان مني او کنه، انسانیت دا پیژني او کنه. خلک روزانه روان دي په جهازونو کې ګرځي. خلک هر ورځ اسمانونو ته ګوري، ځمکې ته ګوري او بیا شپه ورځ څوک نه ویني. د دې دپاره خو د غټو ډیګریانو ضرورت نشته او نه د پیسې د خرج کولو ضرورت دی. ټول خلک ګوري. لیکن څه خبره ده غفلت څومره دی چې د دې هر څه سره هغوی خپل رب نه پیژني، پیدا کول والا نه پیژني. چېرته دا سوچ نه کوي چې دا دومره ښکلی اسمان سجاو کړی چا دی؟ چا دا ځمکه خوره کړې ده؟ شپه ورځ خو د چا په کنټرول کې دي؟ که زه ټوله ورځ هسې کینم زما د کور کارونه خو کېږي نه، زما خوراک په خپله نه پخېږي، صفایانې د ځان نه کېږي، لوښي په خپله نه وینځلې کېږي، یو کار هم د ځان نه کېږي که زه یې ونه کړم. نو ظاهره ده که د یو وړوکي کور نظام د چا د کولو نه بغیر نه چلیږي نو ولې دا کائنات به د چا نه بغیر وچلیږي؟ دومره لوی او هغه هم د دومره هارمني سره. ولې د شپې او ورځې دومره عقل شته؟ او یاد انور چې زه پرېوځم او راوخېږم او په ژمي کې به زه لږ وروستو راوخېږم او په ګرمۍ کې به زر راوخېږم. ولې دا هر څه د ځان نه کېږي؟ مونږ خو ځان ته ګړۍ ایښي وي چې نن به فجر یعنی د سحر مونځ څه وخت وي او د ماښام مونځ به څه وخت کېږي. روزانه دا هر څه مونږ چک کوو. او کومه ګړۍ ده د انور سره؟ هغه څوک چلوي؟ د هغه څوک ډرایور دی؟ هغه ته کوم الارم لګېدلی دی چې ما ته پاسېدل دي او روانېدل دي؟ سوچ وکړئ. هم دا خو د سوچ خبره ده. په دې سوچ باندې خو الله تعالی انسان ته تلقین کوي. په انسان او ځناورو کې فرق دا دی ځکه چې د هغوی سره عقل نشته. هغوی خوري سکي او ودو کېږي. نو ای انسانه که ته هم صرف خوري سکي او ودو کېږي او سوچ نه کوې نو بیا په تا او ځناور کې څه فرق دی؟ عقل خو الله تعالی په دې وجه باندې انسان له ورکړی دی چې دا هغه استعمال کړي، غور او فکر وکړي. کوم الارم ورته وایي چې اوس به تو 1 منټ مخکې راخېږي ځکه چې اوس جمع تیریږي او ګرمۍ طرف ته موسم روان دی. فجر به یو منټ د وخته کېږي. څوک دی چې ورته وایي چې نن به نور 1 منټ مخکې راخېږي؟ د هغو سره کومه ګړۍ ده؟ او نور ته وایي چې تو به لیټ پرېوځې. فاصله هغه له دومره وهل دي. ولې هغه په ژمي کې خپل رفتار تیزوي او ولې هغه په ګرمۍ کې خپل رفتار رو کوي؟ دا هر څه څنګه کېږي؟ په دې باندې انسان له سوچ کول پکار دي. په دې باندې غور او فکر کوئ. ساینټیفیکلی دې ته وګورئ نو په هغه طریقه باندې کوئ او چې څومره تاسو په دې نظام کې مهارت حاصلوئ نو تاسو ته به پته لګي چې دا نظام څومره پریسایز دی
یعنی دومره اکیوریټ دی چې په دې نظام کې د ډیسیملز پورې د اشاریې پورې یعنی ډیسیمل تاسو ته پته ده کنه یعنی څومره هم چې ډیجټس ولګوئ نو د هغې شاته سیګنیفیکنټ فیګرز ته رسي یعنی په هغې کې دومره معمولي چینج نشي راتلی ټول نظام الټه پلټه کیدی شي که معمولي فرق پکې راغی 0.000 نه پس که معمولي شان نور ځمکې ته نږدې شي نو هر څه به خراب شي ګرمي به سیوا شي چې په ځمکه باندې به بیا یو شی ژوندی نشي پاتې کېدی او ځمکه به په هغې کې وغورځېږي دا فاصلې چې الله تعالی یې ښودي دي نو دا دومره ضروري دي د دې نه خلک الله تعالی پیژندي شي چې یا الله دومره اګزیکټ او دومره پریسایز فاصله که دا ځمکې ته نږدې شي نو ځمکه پکې غورځېدی شي او که لرې شي نو ځمکه الوتی شي که د ساینس په نظر ورته وکتې شي نو هم پرې بنده پوهېدی شي چې ساینس نه و نو په عام طریقه هم خلک پوهېدل لیکن د سوچ دپاره هغه نظر پکار دی چې د دې زاویې نه ورته هم سوچ وکړئ وما انزل الله من السماء من ماء بیا وګورئ چې الله تعالی د اسمان نه باران نازل کړو اوس د باران د ورېدو دپاره څومره ډېر څیزونه په یړ کار کوي نو هله ترېنه باران کیږي د ساینس په ذریعه نن څومره خلک الله تعالی پیژندی شي لکه څومره چې مخکې نشو پیژندی د انسان عقل حیرانیږي چې یا الله دومره هر څه کار کوي سمندر هواګانې وریځې نور دا ټول په یړ کار کوي نو بیا هله باران وشي نو دا ټول د الله تعالی نظام دی چې د هغې په وجه باندې باران وریږي فاحیا به الارض بعد موتها بیا ګورئ نه تاسو چې الله تعالی ځمکه څنګه ژوندی کوي ځمکه بیا څنګه تکه شنه شي الله تعالی ښیي بنده ته چې ته دا سوچ مه کوه چې هغه هر څه مړه کړي دي او بیا یې نشي ژوندي کولی لکه څنګه چې هغه ځمکه ژوندی کوي د باران سره نو دغه شان به یو ورځ تاسو هم ژوندي کړي یو باران به هلته هم وریږي چې د هغې سره به ستاسو جسمونه راژوندي شي نو د الله تعالی د دې نظام نه پوه شئ چې د هغو دپاره یو مړ شي ژوندی کول څه غټه خبره نه ده که چېرې ستاسو یقین نه کېږي نو ځمکې ته وګورئ په دې کې تاسو څه پیژنئ چې کله تاسو ګورئ تاسو ته څه ښکاري چې الله تعالی څومره قدرت والا دی دا قدرت دی که نه دومره غټ نظام چلول اسمان دی ځمکه ده ځمکه خو لا وړوکی شی دی اسمان څومره لوی دی دا خو پوره کائنات دی او هغه یې چلوي پته نشته چې هلته به څنګه مخلوقات وي الله تعالی بهتر پوهیږي موږ ته خو خپل ځان او دا دنیا ډېر څه ښکاري هغه څه څیزونه دي څه دنیاګانې دي موږ ته پته نشته ای الله ستا څومره لوی قدرتونه دي او تو به څومره لوی یې چې تا دومره وسیع کائنات پیدا کړي دي ای الله ستا سره به څومره علم وي چې تا دومره ښکلی نظام جوړ کړی دی که چېرې په دې هر څه کې پرفیکشن نه وي او تاسو اسمان ته کتې چې کله یو شی د بل سره جنګېدی چېرته دماکې کېدی چېرته اور لګېدی چېرته څیزونه راغورځېدی نو څه به وو تاسو ګورئ چې هر شی په کمپلیټ هارمني سره چلیږي د هر څیز د بل سره څنګه تناسب دی څومره سکون دی بره دلته په ځمکه باندې انسانانو فسادونه جوړ کړي بره تاسو ګورئ څه فساد شته چېرته جنګ په نظر راځي دومره غټې سیارې دي دا خو د یو بل سره نه جنګېږي ځکه چې یو چلول واله شته هغه صرف دا هر څه د پیدایش نه پس پریښي نه دي د دې مسلسل خیال هم ساتي دا هر څه چلوي ای الله ته څومره نګران یې خیال ساتلو والی یې چې د کله راسي دا هر څه چلیږي او په دې کې هیڅ فرق نه راځي نو ای الله ته څومره ښکلی نګران یې څومره ښکلی حفاظت کوي او بیا په هر څیز باندې د چا نظر وي ظاهره ده که چېرې داسې خدای وي چې د هغو نن نظر په دې وي او سبا ترېنه غافل وي نو بیا به څه وو لکه موږ چې د 3-4 منټو دپاره د بچو نه غافله شو نو بیا هغوی د کور حال جوړ کړی وي که چېرې داسې یو خدای وي چې د هغو نظر په ځمکه وي او د باقي سیارو ستورو به بیا څه حال و او که د سیارو
او ستوري خیال ساتلې نو د ځمکې به سوکېدل. که په دې خبره باندې بنده غور او فکر وکړي که نه، نو هغه په دې نتیجه رسېدی شي چې داسې یو خدای شته چې هغه داسې حفاظت کول واله دی چې هغو له خوب نه ورځي. ځکه چې که خوب ورله ورتلې نو دا هر څه خو به بیا ختم شوي وو. چې کوم ځای باران وورېوي، وریځې کوم خوا روانې دي، هر یو شی به ګډوډ شوی و. بیا نه دی مطلب دی چې نه هغو له خوب نه ورځي او نه هغه غافل دی، او د دې مطلب دی چې هغه هر یو شی په یو وخت باندې لیدی شي او هر شی کنټرول کولی شي. که چېرې داسې خدای وي چې هغه وی یو څو او کېدی بل څو، چې چای اورېدی او چې چای نه اورېدی، نو بیا به څه کېدل. د دې مطلب دی چې داسې یو خدای شته چې د هغو په هر څیز باندې پوره کنټرول دی، چې یو شی د هغو د حکم نه بغیر نشي خوځېدی. نور داسې نشي ویلی چې زه دا کار نه کوم، ځکه چې زه ډېر پریشانه یم نن، زه نن نه راخېږم، پرون داسې ولی شوي وو، هغسې ولی شوي وو، او زما پرونی خبره نه وه خوښه شوي، هغه په ما باندې بده لګېدلې وه. کو زمونږ په شان کېدی لکه څنګه چې موږ د خپلې فیملي نه څو ورځې پریشانه کېږو، کو هغه داسې کولی نو بیا به څه کېدل. یا کو ځمکې کار پرېښودی چې نن زه ډېره ګرمه شوې یم، نور په ما باندې ډېر زیات ګرموالی را پرېښی، نو زه نن کار نه کوم، نو بیا به څه کېدل. او یا یې دا وي چې زه خو په چورلېدو باندې ستړی شم. د دې مطلب دی چې څوک شته چې دا هر څه د هغو په کنټرول کې دي او د هغو په حکم سره چلیږي. یو څیز مجال نشته چې هغه خپله مرضي شروع کړي. نو دا وپېژنئ. او بیا داسې څوک علم والا دی چې هغو ته پته ده چې دومره فاصله پکار ده، په دومره وخت کې به دا د دې ځای نه هغه ځای ته ورسي، دا به په دې وخت روان وي، په دې وخت به پرېوځي. ٹھیک شوه؟ په دې وخت به سحر کېږي، په دې وخت به شپه کېږي، ګرمي به داسې راځي، یخني به داسې راځي، په دې موسم کې به دا میوه کېږي، په بل موسم کې به دا کېږي. څوک ډېر غټ علم والا دی نو ځکه خو دا هر څه صحیح چلیږي. چې یو شی دومره پرفیکټ چلیږي نو د جوړولو والا سره د هغې پوره علم دی. سبحان الله. بیا وګورئ چې په هر څیز کې د هغه رب څه حکمت دی، د هغو مقصد وي. یو شی هم بې مقصده نه دی جوړ کړی. د دې مطلب دی چې هغه ډېرو غټو حکمتونو والا دی. هغو ته به پته وي چې زه به دا شی داسې جوړم، نو بیا به دا شی هغه مقصد پوره کوي. شیر لی داسې غاښونه ورکړي دي چې څنګه د هغو خوراک دی. هاتي لی مختلف غاښونه ورکړي دي ځکه چې هغه بوټي خوري. که د هغو هر څیز ته وکتې شي نو هغه یو ډېر بامقصده شی وي. لکه زمونږ په پوزه کې نری ویښته وي. سبحان الله. او که تاسو د دې په ډیټیل کې لاړ شئ نو تاسو ته به پته ولګي. سبحان الله. دا تاسو چې دا سترګې بلینک کوئ، رپوئ، نو د دې سره سترګې داسې لوبریکیټډ وي د سترګو د بڼو په وجه، د دې سره سترګې نه وچېږي. ګنې هوا ده، دا به بیا وچېدی، نو په دې کې معمولی شان لوندوالی وي. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي، الله اکبر، صرف د آسمان او ځمکې خبره نه، سنوریهم آیاتنا، ډېر ضرب وښیو هغوی ته مونږ خپل آیتونه، فی الآفاق، په آفاق کې، په دې کائنات کې، وفي انفسهم، او د دې په خپلو نفسونو کې، حتی یتبین لهم انه الحق، چې د دې به په خپله ووایي چې یا الله دا خو حق دی. الله تعالی فرمایي چې مونږ به داسې وښیو او واقعي تاسو به خپلو جسمونو باندې غور وکړئ یا په کائنات کې غور وکړئ. زه کائنات نه په خپلو جسمونو کې وګورئ، خپل ځان ته وګورئ چې مونږ څه شي یو. 37.2 ټریلیون سیلز وي په ایوریج باډي کې، د دې نه کم زیات کېدی شي. سبحان الله. وګورئ یو انسان په ورځ کې 10,000 ځله ساه اخلي، نو څوک دی چې دا چلوي؟ که چېرې دا مونږ کولی شوې او یا مونږ ته په خپله کول وې نو بیا به مونږ څومره ستړي کېدو. نو بیا یو مړ کس ولې ساه نشي اخیستی او بیا د هغو ساه ولې بندېږي؟
او دغه شان زمونږ سترګه د ورځې 10,000 ځله بلینک کیږي. الله اکبر. او زمونږ د ګردو دپاره چې کوم ډایالیسیس کیږي هغه د ورځې 40 ځله کوي. پوه شوئ چې صفا کوي دا ګردې. نو دا ډایالیسیس والا کار زمونږ ګردې کوي. نو دې ته به تاسو څه وایئ؟ 9,500 لیټره وینه روزانه پمپ کوي. کو د دې دپاره تاسو فیکټري ولګوئ، د کوم ځای نه به تاسو ته داسې فیکټري میلاویږي چې هغه به وینه صفا کوي. او که چېرې موږ ته په خپله کول وی نو ټوله ورځ به موږ خپله وینه صفا کوله. نو د خپل ځان په وجه الله وپېژنئ. ګورئ که نه، او چې کله موږ اوده شو د ډېر کار کولو نه پس جسم مو ستړی شي او درد شروع کړي، نو موږ اوده شو. او چې څنګه راپاسو نو موږ بالکل فرش شو، هر څه ټیک شي، ټول دردونه ختم شي او لاړ شي، لوږه ختم شي او خوراک هم هضم شي. تاسو خو دوی دا ټول کار چا کوو او جسم له چا حکم ورکړی وو؟ ولی تاسو ورلس انسټرکشنز ورکړي وو، څه هدایات مو ورکړي وو. موږ ته خو دا هم پته نشته چې زموږ جسم کار څنګه کوي. موږ ته څه پته ده چې معده څنګه کار کوي. موږ ته خو دا هم پته نشته چې زړه څنګه کار کوي. او که د دې علم هم چا حاصل کړی دی نو بیا هم هغه دا کار نشي کولی. هغه د سا انتظام په خپله نشي چلولی. او دلته 37.2 ټریلیون سیلز ته اکسیجن ځي، او که د هغې ته که ونه رسي نو دا سیلز به مړه شي. څنګه رسي؟ دغه سیلز دا اکسیجن موږ ته هیڅ علم نشته دی. د دې په وجه تاسو خپل رب پیژنئ. الله تعالی فرمایلی دي چې زه به تاسو ته په خپلو نفسونو کې داسې داسې نښې وښیم چې تاسو به ووایئ چې الله حق دی او واقعي الله شته. تاسو ته الله نه یادېږي، هغه فایدې اخلي، هغه ښه په مزه سره ژوند تیروي، خو هیڅ هوش مو نشته. وبث فیها من کل دابه. په دې ځمکه باندې څومره ځناور هغو خوارو کړل. دلته چې څومره هم ځناور دي نو هغوی انسانانو له فایدې ورکوي. یا د هغوی دپاره د سورلۍ دپاره دي، یا د هغوی سامان وړي. په څونه څه طریقه باندې هغه انسان له فایده ورکوي. او چې په کومو موږ نه پوهیږو نو د هغوی هم مقصد شته. اوس انسان 20 لاک سپیشیز معلوم کړي دي. یعنی دا خو لا صرف انواع دي. لکه توتی یو نوع دی، بیا په هغې کې دومره قسمونه دي. دغه شان په مرغو کې چنچڼې دي، نو څومره قسمونه صرف د چنچڼو دي. بیا میږي دي، د هغوی خپل یو جهان دی. هره ورځ یو نوی ځناور ډسکور کیږي. نو صرف 20 لاک سپیشیز تر نن ورځې پورې معلوم شوي دي. بیا د هغوی نسلونه وګورئ. د دې ټولو الله تعالی نگرانی کوي. د ټولو نه لوی مخلوق چې د الله دی نو هغه بلو ویل دی. هغه په خپل ټول ژوند کې دومره سفر کوي لکه څوک چې 10 سپوږمۍ ته لاړ شي او واپس راشي، دومره سفر کوي هغه په خپل ژوند کې. سبحان الله. هر ورځ د هغه وزن سیوا کیږي. د هغه وزن هر ورځ 200 پونډه سیوا کیږي. د الله څومره غټ غټ مخلوق دی په دې ځمکه باندې. الله تعالی فرمایل چې په دې کې موږ هر قسم ځناور خوار کړي دي. داسې ځناور دي چې هغه په خېټه باندې ګرځي، لکه ماران، الوتو والا مارغان دي، مرغۍ دي. په اوبو کې څومره ځناور دي چې هغه لامبو وهي. په ځنګلونو کې څومره دي. وتصریف الریاح. او وګورئ د هواګانو گردش ته. کله د فلاني ځای نه هوا راشي، کله یخي هواګانې راشي چې د هغې سره موسم ډېر یخ شي، کله ګرمي هواګانې راشي، کله هواګانې وریځې راولي، کله یو طرف ته راځي او کله د بل نه. دا هواګانې چې گردش کوي نو دا خو څوک چلوي که نه. او دې هواګانو د 4 طرفونو نه مونږه ګیر کړي یو. د دې نه پته لګي چې دا د الله تعالی مخلوق دی. مونږ الله تعالی د 4 طرف نه ګیر کړي یو. مونږ د هغو په کنټرول کې یو، مونږ د هغو په طاقت کې یو، د هغو په قدرت کې یو. که تاسو وګورئ چې کله هواګانې چلیږي نو هغه معمولی هوا وي نو بندله مزه ورکوي. چې کله ډېره تیزه شي نو بندیان بیا ځان نشي قابو کولی، نو هوا هم بندله تکلیف ورکوي. په خوله باندې خو هسې هوا ده،
نو دا هم د الله یو مخلوق دی، دا د الله لښکر دی. مونږ پټ یو د الله تعالی په نښو کې. د دې لپاره هغه سترګو ضرورت دی چې عبرت ترېنه واخلي. ګنې داسې نه ده چې بنده وایي چې چېرته دی الله، مونږ ته خو په نظر نه راځي. چې څوک نوی اسلام ته راشي نو هغوی وایي چې مونږ ته د رب څو نښې وښیئ، سترګې کولاو کړئ. نښې خو هر ځای موجود دي. الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې تاسو په نښو کې ډوب پراته یئ، نورې څومره نښې ستاسو په کار دي. تاسو په کائنات کې غور وکړئ، د نښو نه ډک دي. ولې دا نښې نه دي د الله؟ هوا د کوم ځای نه راځي؟ موسم والا صرف وایي چې هوا را روانه ده. ولې هغوی دا هواګانې کنټرول کولی شي چې زموږ ملک ته دا قسم هواګانې نه راځي؟ دا زموږ نه دي په کار، دا زموږ موسم خرابوي، دا مرا پرېږدئ. دا دومره انتظامونه او ترقۍ چې کېږي نو هواګانې دې کنټرول کړي که نه؟ داسې طوفاني هواګانې راځي چې د هغې سره په سمندرونو کې هریکینز راځي، سونامي راځي، هغه بیا څنګه تباهي راوړي د ځان سره. او بیا د داسې هواګانو سره سمندرونه هم راشي په ځمکه باندې. نو هوا څه وړوکی شی نه دی. والسحاب المسخر بین السماء والارض، او وریځې مسخر کړي دي، یعنی په کنټرول کې دي، په قابو کې دي، په منځ کې د آسمان او ځمکې. دا چا ایښي دي؟ هوا کو سپکه وي نو بره لاړه شي، کو هغه درنې وریځې وي د اوبو په وجه نو هغه ښکته لاړې شي. تاسو واورې ته وګورئ چې کله واوره ورېږي. هی وریځو دا دومره واوره څنګه اوچته کړې وه؟ زموږ په علاقه کې 2 او 3 فوټه واوره ورېږي. نو دې وریځو دومره وزن اوچت کړی و. هغه واوره چې ځمکې ته راشي نو د هغې لرې کول مشکل شي. خلک هغه د بیلچو سره د مشینانو سره په لرې کولو باندې مړه شي. او د څومره لرې علاقو پورې دا واوره پرته وي، د وریځو نه راورېدلې وي که نه. او باران هم چې کېږي نو څومره په ډېرو انچونو سره کېږي. بنده حیران شي چې دې وریځو دومره اوبه اوچتې کړې وې، بیا هم دا وریځې نه راغورځېدې، حالانکې دومره بوج اوچت کړی و. سبحان الله. ګورئ دا هر څه د چا په حکم باندې چلیږي که نه؟ چې کوم ځای باران ورول دي، کوم ځای نه دی ورور، چېرته رسېدل دي، چېرته نه دي رسېدل، کوم وخت رسېدل دي، څومره قطرې غورځېدل دي. چا خو به د دې پلانینګ کړی وي که نه؟ نو پته لګي که نه چې هغه د ټولو نه غټ تدبیر کول واله دی. څوک پلانینګ کوي، څوک قدرت لري، د هغو تدبیر هم زبردست دی، علم هم دی د هغو سره، حکمتونه هم دي د هغو سره، قدرتونه هم دي د هغو سره، طاقتونه هم دي د هغو سره. هغه ګوري هم که د یو څیز احتساب نه وي، یعنې د هغې پوښتنه نه وي، نو ولې هغه شی چلیدی شي؟ که د هغې تپوس کولو واله نه وي یا څوک لیدو واله نه وي، د دې مطلب دی چې هغو هر شی د یوې اندازې سره ایښی دی او هغه شی د هغې مطابق کار کوي. که چېرې د هغې دا یره نه وي چې زما څوک حساب اخیستو واله نشته، نو بیا خو به هغه او نور څیزونه هم کار نه کوي. چې زما یو رب دی او دا د هغو حکم دی او هغه د رب په حکم باندې چلیږي. هغوی ته شعور دی د دې خبرې. سمندرونه ولې د ځمکې د پاسه نه راځي او سمندري جهازونه ولې نه ډوبېږي؟ سمندر څه وړوکی شی نه دی، دا ډېر ژور یو میسف شی دی. که تاسو نایاګرا فالز لیدلی وي نو په اوبو کې څومره طاقت دی، هغه تاسو لیدی شئ چې هغه راغورځېږي. نو دا اوبه دي د سمندرونو، لیکن د دې کنټرول کولو والا څوک دی؟ دا دومره په آرام باندې چلولو والا څوک دی چې کله بنده د سمندر غاړې له لاړ شي بیچته او مزه اخلي. که چېرې دا اوبه د خپل حد نه وځي نو څه به وشي؟ او هغه یو الله دی چې ټول د هغو خبره مني، ځکه چې ټول د یو بل سره په هارمني کې روان دي، ټول د یو بل مدد کوي، تعاون کوي. سمندر دا نه وایي چې زما نه اوبه مه اخلئ، زه نشم درکولی اوبه. دا هم نه وایي چې په سمندري جهاز دی زما د اوبو د پاسه نه ځي. نور دا نه وایي چې نه زه دلته نه راخېږم. باران د ورېدو نه انکار نه کوي او وریځې دا نه وایي چې موږ به باران نه وروو یا موږ ولې د اوبو دومره ډېر بوج اوچت کړو. دا ټول د یو الله فرمانبرداري کوي. کائنات فرمانبرداره دی. د دې نه موږ ته څه سبق میلاویږي؟ د فرمانبردارۍ.
او دا موږ ته څه ښیي چې ټول په یړ کار کوي د یو الله په حکم سره. حالانکه سمندر جدا شی دی، هواګانې جدا دي، وریځې جدا دي، دا ټول هر څه د یو الله حکم مني. که چېرې د الله سره څوک شریک وي نو یو به یو سوی او بل به بل سوی. په یو کمپنۍ کې همیشه یو باس وي، داسې نه وي چې ټول باسز وي. د هغو د لاندې کسان کېدی شي لیکن بره صرف یو بنده وي. لکه په یو کمپنۍ کې څومره ډېر ډپارټمنټس وي، آی ټي والا جدا وي، اکاونټینګ والا جدا وي، ایچ آر والا جدا وي، ټول د یو بل سره په یړ کار کوي ځکه خو د هغه کمپنۍ نظام چلیږي. دغه شان د الله په کائناتو کې د باران نظام دی، د هواګانو نظام دی، د ځمکې د ګرځېدو نظام دی، په اسمان کې نظام دی، د باران نظام دی، او بیا دا ټول نظامونه د یو بل سره په اتفاق باندې چلیږي او کار کوي. هغوی د یو بل نه ناراضه کیږي چې څوک یو طرف ته مخ کړي، څوک بل طرف ته مخ کړي. زه د هغو خبره نه منم، نه ورسره خبرې کوم، زه ورسره تعلق نه ساتم. که داسې وي نو بیا به هر څیز صرف خپل کار کوو. نه، دا ټول فرمانبرداري کوي د یو الله او په یړ په اتفاق سره کوي. او دا خو سیده خبرې دي د الله د نښو په باره کې. که انسان خپل عقل استعمال کړي نو د دې په ذریعه هغه خپل رب پیژندی شي. ځکه الله تعالی فرمایلی دي لآیات لقوم یعقلون. نښې دي په دې آیاتونو کې د هغه قوم دپاره چې څوک عقل لري. تاسو وایئ چې فلانې کس پی ایچ ډي دی، دومره غټ ډاکټر دی، او د هغې نه پس هغه خپل رب نه پیژني، هغه د یو خدای نه انکار کوي، نو بیا هغه عقل والا نه دی. د هغو سره علم کېدی شي لیکن عقل پکې نشته، ځکه چې عقل والا د نښو په ذریعه خپل رب پیژني. لقوم یعقلون د دې مطلب دی چې هر بنده په دې نشي پوهېدی، صرف عقل والا په دې پوهېدی شي. د دونه هغه انپړ کس ښه دی چې هغه د دې نښو په ذریعه الله تعالی وپیژني، او هغه پی ایچ ډي کس بې وقوفه دی ځکه چې هغه الله ونه پیژندو. که هغه ډېر علم هم اخستی وي. پوه شئ، نو د علم مطلب دا نه دی چې ستاسو سره څومره ډیګریز دي. د عقل مطلب دا دی چې تاسو الله تعالی څومره پیژنئ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة ووري. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون